داود علیہ السلام بچی کل ذکر شروع کر دلتا نزدی تیگی ڈبرے سمر شیان بچی والدی بوٹو ٹول با تسبیحات شروع کرل دا سی بچا پوڑان دیتلل پسیتللا دا داود علیہ السلام تا اللہ عز و جل موجز ورکڑے وا طالبانو یو عالم ترسوی دنیا کے اغوی موسیٰ خان بازی رحمہ اللہ ترین نقل کڑائی دا فتح اللہ فی خصائص اسم اللہ پدھی کتاب کے وی مات 10 مرتبہ حاصل اسوا چه غیت طالبان علماء مرتبہ دو وحدت الشہود وائی صوفیان 2 مرتبی لری 2 یو تا وحدت الوجود وائی داڑی را خطرناک مسئلہ دا ایر علماء پی کتابو نجوڑ کری علماء محققین وحدت الوجود کفر بلی و صوفیانو کی دیر علماء دا مجدد الفسانی راجک سوئی وحدت الوجود رد کئی وحدت الشہود ثابتی وحدت الشہود 10 مرتبہ دا طالبانو چی سڑائی پا ارچ شکی اللہ وینی 10 مرتبہ سڑی تا پیدا کی گی چی پا ارچ کی چوک وینی دیوائی بیمات اللہ عز و جل 10 مرتبہ پیدا کرلا چی کلب میں قضای حاجت تلاڑلم چی تیگ بمی رواخست چی استنجا پی وهم تیگ بناری وحلے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم ما بجرعت نسو کولی چی پا اغت تیگ باندے استنجاو کم چی دا اللہ ذکر کوی دا بمی وغرزولا لوٹ بمی رواخستا چی پا دے تسبیح وایم غیب ویل سبحان اللہ و بحمدی اور دل بمی پا غگونو باندے بیا بمی داوا چولا بیا بمی ویل رازا استنجاب الحجر مدر کھنوی استنجاب المابو کے رابغلم ابو تبکی ناستم ابو بڑیر پشور الزوک باندے ناری وحلے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل بیا بمی ویل استنجا نوہم لا بالحجر والمدر ولا بالماء رازم دغسی او دسوکا کلب چکی ناستلما او ببمی چی مختا چویل ماویل چی زپا دی طہارتو کم ابو بذکر دا اللہ کاؤ نو داسی دا وسوسی حالت راتا پیدا سلیونی کے دلم اللہ عز و جل تمیویل اللہ دا حالت دیمان واخلا دے حالت کی ظن پا دنیا کی نکیگی اللہ دا حالت را نواخست ہوئے گئی خود طالبان طالبانو دنیا کی یو عالم ترسوی عبدالوہاب الشعرانی صوفی دا طالبانو یو کتاب جوڑ کڑائی دی کتاب نم میزان الکبرا دا دی طالبانو اصل کی شافعی دا وڈیر حق پرست عالم دا چلور مذاہب پا ترازو کی اچولی دا تصوف دا کشف دا چلور مذاہبو کی دا اوزون نیولے اخیر نئی باب پا فقہ کی دا کتاب المیراث و دا وسیعت دا تر اخیر پوری دا طول فقہ پا کراوڑے طہارت کی شروع کئی کلچ طہارت تراورسی کی طالبانو یو عجیب خبر کئی وی احناف وائی چی ما مستعملی چی دی طاہری دی مطہری ندی شافعیان حنبلیان مالکیان دری پا خلاف دی غیوائی طاہرم دی مطہرم دی دی اخپلا شافعی دا نو دیوائی رازی دا میزان دا ترازو دا علم کشف تواچو چی ووز دا تصوف للحاظ دا چا مذہب حق دا دا جمہور دا حنابلو شافعیانو دا مالکیانو چی جمہور دی دا دوی مذہب حق دا کدا امام ابو حنیفہ مذہب حق دا دیوی رازی دا خبر یوری وچیڑو و یورز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا مصر کے دا اوب مستعملی اوب چلی طالبانو دا گورا ایوری دی پی اوبو او دا سوک حوز کی چی دا حوزونه چی مدرسو کی وی چی پا دی او دسو کے بیا او دس پی کول چنگا دا من دحنا پا مذہب خو پاکی دی طالبانو اوب مستعملی طاہری دی طالبانو کالیت درواو کتا مشکل خبل نا پاکی ایوز طالبانو وی امام ابو حنیفہ سے بیورس چیری لارو پلان کئی مدرسہ کیا مدرسہ ذکر کئی مصر کی
هلته وایي چې لاړو دلته د استنجا ته ورتله چې ګوري هلته طالبانو یو چا استنجا وهلې ده. امام ابو حنیفه صاحب چې راووته طالبانو وي رنګ یې تغییر غوندي و. ما ته ویلې دا سړی اوس څوک ووتل استنجا نه میل وایي ورسه زر یې راوله چې را یې وسته ویې ورته ویلې چې تا خو دلته غسل کړی. تاسو طالبانو داسې مدرسه یا غسل خانې لیدلي دي چېرته چې دا دغسې د هغه اوبه پکې تللي وي؟ یو خو دا نلونه یي طالبانو څه یې داسې د بیالې یا د چینې اوبه پکې تللي وي داسې مو چېرته لیدلي؟ ما پاکستان کې داسې یو ځای لیدلی وي طالبانو غسل خانې مدرسه کې پې جوړې وې ډېر خوند یې کوو ښه ډېرې اوبه پکې روانې وي. امام ابو حنیفه چې ورننوتلی چې هلته غسل یا استنجا وهي نو چې بیرته راووت رنګ یې تغییر ومیل ولې وي دا سړی زر راوله وي چې را یې وسته وایي دې سړي ته یې ویلې چې خیر د مسلمانه وروره بیا زنا مه کوه. هغه ورته ویلې ما نه ده کړې وی کړې ده دلته په اوبو کې هغه میکروبونه پراته دي چې هغه د زنا میکروبونه دي. پوهېږئ طالبانو نن ډاکټران چې کله وینه معاینه کوي د شکر د ملاریا د لویې تبې راته وایي که نه د زیړي دا ټول میکروبونه په وینه کې ویني که نه ویني؟ هر میکروب ځان ته نوعیت لري که نه لري؟ تاسې طالبانو د کورونا د ویرس شکل ولید که مو ونه لید؟ څه یې طالبانو داسې توپ غوندې داسې دا طالبانو د دې نوعیت ته هر میکروب طالبانو ځان ته نوعیت و شکل لري. امام څه ورته ویلې خیر د بچی زنا بیا مه کوه توبه وباسه دلته یې جومات کې پې توبه وویسته اول یې نه منلی وي نه هلته د زنا میکروب پروته و ته وتلی پوه خبر پوهېږئ نو که ته په سترګو باندې داسې میکروب ووینې چې هلته د زنا میکروب وي د تا پلار به په غجې اودس وکړي رښتیا ووایي راکئ جواب که ته داسې اوبه ووینې چې هلته میکروب په سترګو وینې د زنا باندې نو هغه به ته مخ ومینځې شپه څې طالبانو اوبه یي که نه شوړه هسې وي هلته که ورته کښېني او اودس پې کوې خو چې سهار ته پته درته ولګي چې دا څومره مردارې اوبه دي بیا یې پې کوې د شپې د اودس پې کړی اوس یې کوې پښیمانه یې که نه نو دلته الله چې چاته کشف ورکړي سترګو ته هغې ورته ښکاري. امام ابو حنیفه صاحب یو ورځ ننوته یوې څه هغه ته مدرسې ته هلته اودس کوي چې راووته یو سړی له دیجي نه وتلی ده نو سړي ته یې بچی دلته راسه ولې دې مور پلار ازار کړي هغه ورته ویلې نه مې دې ازار کړي وي نه دروغ مه وایه قسم په الله کړي دي ځکه تا چې دلته اودس کړی ده حدیث کې څه راځي یو سړی کله اودس کوي هغه ګناهونه چې په لاسونو یې کړي له آخرې قطعې سره غورځېږي وي تا دلته ګناه کړې ده حقوق د والدینو مور پلار دې ازار کړي ځکه هغه میکروبونه دلته غورځېدلي دي زه یې وینم چې ته نه وینې نو سړی وایي امامه څومره لوی بزرګ یې بزرګ نه د طالبانو علم په خپله بزرګ ده علم انسان ته بزرګي ورکوي ورته یې بس توبه مې له توبه یې ویستله ورته اوس راته ووایه عبدالوهاب شعراني څوک شافعي اوس طالبانو وایي وی دا مسئله چې په میزان د کشف و د تصوف کې واچو د چا مذهب حق ده وایي د امام ابو حنیفه دی وایي چې د ما استاذ شیخ علی الخواس رحمه الله با په دې مسئله کې د چا په مذهب باندې عمل کو د امام ابو حنیفه باندې اگر چې دی شافعي و دلته به د امام په مذهب عمل کو ځکه میزان الکبرا ته چې واچې مذهب د چا حق ده د امام ابو حنیفه صاحب دا طالبانو څوک ده دا دته وحدت الشهود وایي ویږي خو داسې مه وایي خو پاشه چې علم نسته ده خبر نه یي دا کتاب هم طالبانو د ځان سره ولیکئ او که بیا الله درته دا ضرور نه ده طالبانو چې ما بله درته ویلي چې کتاب دی دا نن دې ټول را پیدا سي نن ټول نه را پیدا کېږي دا به په عمر کې را پیدا کوئ میزان الکبرا للشیخ عبدالوهاب الشعراني الشافعي ښه ملا تېر سوی طالبانو غټ جوړ کې کتاب ده وانا اقول لكم ومما انعم الله علي ان طالعت كله او دا طالبانو صرف د دې لپاره وایم چې کتلی مې ده فخرا ریایانې نه وایم طالبانو لان احدکم على المطالعه وعلى التعلم چې تاسو را تیز په تعلیم او په مطالعې کمه او الحمدلله دا الله نه ډېر خوشحاله یم چې د موږ د غریبه مدرسه کې کم طالبان بیرته تللي وي که لږ وخت یې تېر کړي
د علم په میدان کې ډېر شوقیان سوي دي او بیاوین طالبانو ځکه د علم شوق و مینه ورسره پیدا سي جامعه کې بیا ډېر ښه چلېدلی سي فکرین وسیع سي د مطالعې سره الله مو علما عاملین وګرځوه او تصوف کې طالبانو د عبدالوهاب الشعراني رحمه الله کتابونو سره مې ډېره جوړه د طالبانو خوند راکوي بیخي ډېر کتابونه یې لرم نو دا د حضرت داود علیه السلام خبره وه